دغه 10 کلمه چې بېلابېل خوراکي توکي پکې شامل دي د کلات ښار په عیدګاه مسجد کې خلکو ته وویشل سول. د زابل مدني ټولني مشر فیض محمد احمدزی وایي اوړه، غوړي، بوره، لوبیا او 6 ډوله نور خوراکي شیان یې هغه 50 کورنیو ته ورکړل چې د دوی د ټولنې د غړو لخوا مخکې سروې او پیژندل سوي وو. د په وینا په زابل کې د جنګونو له امله خلک له زیاتو ستونزو سره مخ دي او دوی د سولې او د ولس د ارامۍ لپاره غواړي خپل مسؤلیت ادا کړي. موږ د خپل توان په اندازه باندې د هغو کورنیو سره چې هغه ډېرې غریبې دي او موږ یو ښه سروې کړې ده چې هغه کورنۍ چې د خوارۍ او د غریبۍ خلک نه لري چې یو پارسل اوړه، بوره، پلمېټ، لوبیا او غوړي، صابون، چای، هغه کم څه چې زموږ د فکر برابر د کور مشکل رفع کوي هغه یې مو د دغه 50 کورنیو دپاره برابر کړي دي او انشاءالله د راتلونکي دپاره موږ خپل وس نسبه مو د خپلو غریبانو خویندو او ورونو څخه. د زابل د ولایتي شورا وکیل در محمد کیام د زابل مدني ټولنې له دې اقدام څخه ستاینه وکړه او زیاته کړه چې باید نور پانګوال او خیریه ادارې هم دا ډول کومکونه وکړي. هغه وویل د دوی د معلوماتو له مخې د زابل اکثریت اوسېدونکي مرستو ته اړ دي. نو دا زموږ له ټولو ټولنو او له ټولو تجارانو له ټولو سرمایه‌دارانو څخه دا هیله ده چې دغه پروسه تکرار کړي او په عین شکل سره لکه د زابل مدني ټولنې چې دا اقدام کړی دی له ټولو څخه مو دا امید دی چې دغه اقدام ترسره کړي. د زابل ولایت یو شمېر اوسېدونکي چې دغه مرسته یې ترلاسه کړې ده د زابل مدني ټولنې له مسؤلینو مننه وکړل چې په ژمي کې له دوی سره کومک وکړ. دوی چې اکثره د جګړو له قربانیو کورنیو څخه دي وایي د سولې او لا زیاتو مرستو هیله لري. تاسو ته د خدای روغ صحتونه روغ بشرونه درکړي چې باسي تاسو زموږ سره بیا دغسې کومک وکوئ نور دغه کومک وکړئ. خدای هم ژوندي لره، خدای هم کامیابه لره، پلاره به لاګۍ سربېره کور یې ودان خدای دې خیر ورکړي، خدای دې نه خواري. بس له تاسو نه مننه، له وکیل صاحب نه مننه چې مقصد له موږ سره د 50 کورو غریبانو سره کومک وکړئ. خدای دې خیر ورکړي، خدای دې نه خواري. نن خو یې د بوره، اوړه، دال، لوبیا، چای، پلمېټ، صابون دا ټوله راکړه، کور ودان، غوړي دا ټوله راکړه. خیر یوسي خدای غمونه ما راکوه. پاته دې نه وي چې مخکې هم د زابل مدني ټولنې لخوا د سولې او اوربند تر نامه لاندې یو شمېر ورزشي پراختیایي او ټولنیز پروګرامونه عملي سوي دي.